دا په مرکز لښکرګاه ښار کې د غلجاتو هغه منډي ده چې د کال په 4 فصلونو کې پکې فیر او پلور دوام لري. د یادې منډي پلورونکي او پیرودونکي وایي سږني روان کال کې د غنمو بیې راټیټې شوي دي چې د یاد ولایت د خلکو لپاره دا یو د خوښۍ زیری یادولی شو. غنم د پرونو د اجبیرو کې نن پرون نو کې ګران وای وړ مړه د نور ورځې به پاته اچا او په واچا او دغه شی و بس بازار چې خریداران راشي دغه څه غزنی او مکور د دې مې کوس نکل ورسي بیا غبلار چې بیا بیرته راکشل سي شش کال شه صلات وسو نخره مرزانه دی دې خوشاله خدای پاک شش کال غنم ډیر دي نرخونه هم د غونرزانه دي په دونه په درونه د روزي اخوته نرخونه بخي ارزانه په 2 او 3 او 2 تر ورسیدل. پر همدې مهال بیا د هلمند د کرنې او بولګونې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د اصلاح شویو تخمونو او عامه پوهوي په برخه کې له زرګونو بزګرانو سره خپله همکاري کړې ده چې په مرسته یې دوی ښه حاصلات ترلاسه کړي دي. شش کال په 1403 کال کې 1,12,150 هکتاره ځمکه موږ کرلې وه چې د دې څخه زموږ الحمدلله حاصلات 4,93,480 ټنه حاصلات موږ ترلاسه کړي وه نو ډیر حاصلات د هلمند ولایت لپاره. دا په داس حال کې دی چې تیرو کلونو سخت وچکالیو د غنمو پر حاصلات منفي اغیز کړی و خو سږني کال تر یوه بریده د غنمو کرکیلو ته اوبه پر وخت رسیدلې دي.